د کابل هوایي ډګر څخه یوه پرمختللې بې پیلوټې الوتکې الوتنه وکړه او د سرحد پر لور روانه شوه. نن سهار وختي د کابل هوایي ډګر څخه یوه پرمختللې بې پیلوټې الوتکې الوتنه پورته شوه او د سویل ختیځ لوري ته یې حرکت پیل کړ. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د کابل هوایي ډګر څخه یوه بې پیلوټ الوتنه وکړه او د سرحد پر لور روانه شوه. نن سهار وختي د کابل هوایي اډې څخه یوه پرمختللې بې پیلوټې الوتکه پورته شوه او د سویل ختیځ لوري ته یې حرکت پیل کړ. عیني شاهدان وایي چې الوتکه د عادي ډرونونو په پرتله لویه او چټکه وه او د پورته کېدو پر مهال یې یوه زیړه بوشکه په ځان پسې تړلې وه او د خلکو پام یې ځان ته واړو. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه الوتکه د اوږد واټن وړتیا لري او کولی شي څو ساعته بې وقفې الوتنه وکړي. ځایي سرچینو ویلي چې الوتکه له پورته کېدو لږ وروسته په مستقیم مسیر د سرحدي سیمو پر لور روانه شوه او وروسته یې د څارنې له عام رادارونو څخه ځان لرې وسات. د اډې شاوخوا اوسېدونکو رسنیو ته وویل چې د سهار له 6 بجو وروسته د اسمان پر سر د فلزي څیز حرکت ولید. یعنې شاهدانو وویل موږ فکر کاوه عادي الوتکه به وي، خو وروسته مو ولیدل چې بې پیلوټه وه او په ډېر منظم خط روانه وه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الوتکې د تېرېدو لنډې ویډیوګانې خپرې شوي، که څه هم د ویډیوګانو کرهوالی لا نه دی تایید شوی، خو د خلکو ترمنځ یې ګڼه بحثونه راپارولي. د هوایي څارنې له غیر رسمي معلوماتو سره سم الوتکه د سویل ختیځ لوري ته روانه وه او اټکل کېږي چې د سرحد هغې غاړې ته نږدې شوې وه. ځینې شنونکي احتمال څرګند کړی چې الوتکه ښایي د سیمه ییز استخباراتو معلوماتو د راټولولو یا ځانګړي ماموریت لپاره استول شوي وي. که څه هم رسمي سرچینو تر دې دمه د ماموریت د هدف په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې الوتکې حرکت د ګاونډي هیواد پاکستان لوري ته و. پوځي شنونکي وایي چې د دې ډول پرمختللو بې پیلوټو الوتکو کارول په سیمه کې د ټکنالوژۍ د چټک پرمختګ نښه ده. د هغوی په وینا دا ډول وسایل کولی شي د اوږد واټن څارنه، معلوماتي تحلیل او ستراتیژیک ارزونه ترسره کړي. داسې الوتکه عموماً د ځانګړو ماموریتونو لپاره کارول کېږي. د هغوی مسیر، لوړوالی او د الوتنې موده ټول مخکې له مخکې ټاکل کېږي. د سرحدي سیمې اوسېدونکي ویلي چې د ورځې تر نیمایي پورې په اسمان کې غیر معمولي حرکتونه نه وو لیدل شوي، خو د ځینې سیمو خلکو ادعا کړې چې د لوړ ارتفاع یو بې غږه څیز یې لیدلی. تر اوسه رسمي تایید نشته چې الوتکه په پاکستان کې څومره بریدونه ترسره کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.